د خوست ولایت د سپیرې زلزله ځپلو 941 کورنیو سره چې په دې وروستیو کې یو څه د اقتصادي ستونزو سره مخ دي د سرې میاشتې له لوري د ژمنیو توکو مرسته وشوه. د سرې میاشتې ټولنې د جنوب غرب مسؤل وایي چې د دوی مرستې په شفاف ډول هغو خلکو ته ویشل شوي چې مستحق یې پیژندل شوي وي. د زیاته کړه هڅه یې دا ده چې د اړونده سیمې خلکو لپاره نورې مرستې هم راجلب کړي. نو موږ د عالمي فدریشن نه یو جهان ممنون و مشکور یو چې څومره لاس وس توان موږ سره په زلزله کې د نغدي پیسو د شلټر د ارتزاقي موادو نو دا ډیر نهایي په 80% تشکیلوي چې موږ سره کومک کړی. موږ ځینې منندو یو. د خوست ولایت د سرې میاشتې ټولنې ولایتي مسؤل وایي چې په یادو مرستو کې ژمني توکي شامل دي چې تر یوه بریده به یې شته ستونزې ورسره هوارې شي. دا هغه کسان دي چې مخکې د دوی کورونه زلزلې ځپلي ول او کورونه یې وران وه. دوی سره موږ بیا نغدي کومک وکړه. د دوی کورونه جوړ شوه. اوس چونکې ژمی پر هغه کورونه یې جوړ دي خو هغه البسه یې نشته یا که ستا کمزورې ده نو دې خاطر باندې موږ د البسې کومک هم ورسره وکړه. دې نه مخکې موږ لکه مولوي صاحب چې ویلي د کمبلو کومک هم موږ دوی سره کړی و. د یادو مرستو اخیستونکي د مننې ترڅنګ غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د ورسره نورې مرستې هم وشي ترڅو اقتصادي ستونزې تر یوه بریده هوارې شوي وي. موږ ته کورونه ترمیم کړو، موږ ته بکسونه روکړو و د ماشومانو سامان کې ده دوی نه ډېره مننه. موږ بیا همکاري غواړي و دوی کرینه ته ترمیم کړو. موږ بیا مرسته غواړي. موږ نه زلزلې کېږي غریبانو خال کې موږ د سرې میاشتې ټولو انجینرانو کارکوونکو د دوی ټیم د دفتر ټولو مسؤلینو نه ډېره مننه کوو چې موږ ستونزې مشکلات یې له نږدې نه وڅارل او موږ ته یې په وخت رسیدګي وکړه. موږ په آینده کې د سرې میاشتې ټولو کارکوونکو نه غواړو چې د شلټرو په باره کې د برق په باره کې د سړکونو او استنادي دیوالونو او کلینیکونو مکتبونو دغه په باره کې له موږ سره همکاري وکړي. د یادولو د چیرې د وړاندې هم څو ځلې د سرې میاشتې ټولنې له لوري د سپیرې زلزله ځپلو باندې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ویشل شوي دي.